د 400 خلکو په دښمنۍ ډېره زیاته وه. نو مشرانو به نصیحت کو چې اعلانیه دښمن د کمی ښکاره دښمن هغه د پر یو تمانچه کافي ده، خو چې روغه وکړي سوله وشي بیا به دوه ګرځئ په پټه باندې. ډېر ښکلی نصیحت دی. که موږ یو اوسني ژوند ته راولو نو اعلانیه دښمن نه سړی فاصله ساتي، هغه تا نه ساتي، نه ته هغه نه ډېر خبرېږي نه هغه تا نه ډېر خبرېږي. نو یو سترګه سړی هغه باندې ساتي، خو چې کله روغه سوله دې وشي نو هغه تا ته رانږدې شي، هغه تګ راتګ شروع کړي، هغه بیا ستا نه دننه حالاتونو نه خبرېږي. نو هغه غیر اعلانیه دښمن شي. بیا روغه سوله خو شوي خو هغه غیر اعلانیه دښمن شي. نو ټول نه زیات نقصان هغه رسي. نن سبا ژوند کې ما ډېر خلک ګیله کوي چې ښه یار دوکه راکړو، ښه ملګري دوکه راکړو، ښه تربور دوکه راکړو، دا چلو هغه چلو. نو غیر اعلانیه دښمن باندې به زیات نظر ساتي. ښکاره دښمن دونه نقصان نه ورکوي. د هغې معلومولو صرف یو طریقه وي، 5-6 تنانو باندې د شکي چې یاره په دې زما شک دی، نو د هغې ته غوږ ته به د بل چا په خولې باندې یو داسې خبر رسوي چې خبره کې ستا بېعزتي وي، معمولي غوندې بېعزتي ته به غاړه ږدي. بیا به صرف دې ته انتظار کوي چې دا خبره خورېږي کلي کې، په ولس کې یا په کورنۍ کې دا خبره خورېږي. ستا مقصد صرف دا دی چې ته به بیا هغه معلومې چې دا د 2-3 تنانو کې دا د چا د خولې نه دا خبر راوتې ده، د بل چا په خوله وتو شوه، هغې په یقین وکړو، هغې خوره کړه. دا غیر اعلانیه دښمنان دي. دا کاروبار کې، په دفتر کې، په کورنۍ کې، په ولسوالۍ کې، په ګاونډتوب کې د دې صرف دغه یو لاره ده چې ځان ته غیر اعلانیه دښمن پیدا کړي. نو مشرانو به مځکه دا خبره کوله چې ښکاره دښمن له لپاره یو تمانچه کافي ده، او غیر اعلانیه دښمن له، پټ دښمن له به 2 تمانچې ګرځي.